السلام علیکم. بېنظیرې دوم دورې حکومت دی احتیاط او سمجھوتې وال دور و، ځکه چې په اولني دورې حکومت چې دی بېنظیرې صدر او اسټیبلیشمنټ سره تعلقات خراب سو، نو دغه وجې نه دی بېنظیرې حکومت هم ختم سو. نو چې چمل دی بېنظیره پاکستان والا دوم ورته وزیر اعظم جوړه سله، نو دې دا فیصله وکړله چې ماضي چې کومې غلطیانې ما نسلې دي نو دا به دوباره زه نه دوهراو کوم. نو هغه نه دې دوه سبق هم زده کړه. اولنی سبق دا و چې پاکستان کوم صدر عہده ده په دغې باندې به ته داسې کس چې نه وي چې قابل اعتماده او بروسې سړی، ځکه چې دغه صدر دی 58 اختیارات په استعمال کړو او په 1990 چې او په 1993 چې دوه ورتي حکومتونه یې هم برطرفه کړي وو. نو دې خپل قابل اعتماد او بروسې سړی فاروق لغاري دا د پاکستان صدر جوړ کړ. نو دومره زده کړې دا کړې وه چې اسټیبلیشمنټ سره او مذهبي جماعتو سره به تا تعلقات همیشه دپاره روغي. نو دغه له وجې نه دی د انډیا خلاف سخت موقف هم اختیار کړی و او پاکستان دفاعي اخراجات حوالې سره انډیا سره هیڅ سمجھوتا نه کوله. کشمیر جهان او افغان پالیسي دا یې په خپله باندې وچلوله، دې چې بل څوک شریک هم نه کړو. نو ښکارېدله داسې چې بېنظیرې حکومت ډېر مضبوط ته او بېنظیرې ته داسې ښکارېدله چې زه به 5 کاله اوس له خیره سره پاکستان چې حکومت وکړ. خو بل طرف ته چې دې کومه پوزیشن لیډر و او دې نه څو قدمه باندې ناست و، هغه سوچ ډېر بدل و او هغه نواز شریف و. په 1993 چې دی بېنظیرې او پاکستان صدر دې نواز شریف حکومت ختم کړی و، نو نواز شریف ته دغه کیسه دوی ته زړه چې نیولې وه چې چمال دې حکومت جوړ سو، نو نواز شریف د حکومت ړنګونې خلاف بیانونه یې هم شروع کړو او دا خبرې به یې کولې چې ما ته د عوامو حمایت حاصل ده، یعنی ته استعفا ورکا او کله به لاړی جنرال ضیاء الحق مزار ته او په هغه باندې به یې دا خبرې کولې چې بېنظیر بوټو دا د پاکستان سره وفاداره نه ده، دا د پاکستان دفاع باندې سمجھوتا کوي. نو بېنظیر بوټو به دا دغسې آزاده باندې نه پرېږداو، یعنی دې خلاف خپل اختیارات به یې کل کر استعمالول، ځکه چې اسټیبلیشمنټ او صدر دی دا د بېنظیرې سړي و. نو نواز شریف په دور چې کومې منصوبې نواز شریف کړې وې او کوم سکیمانې چلول، نو هغو احتساب یې شروع کړ. او بل طرف ته نواز شریف پلار میاں شریف دا یې دفتر نه ونیوی او جیل ته یې واچو. نواز شریف وړوکی ورور شهباز شریف او شیخ رشید دا یې هم جیلو ته واچول. نو په یک ټیم باندې پاکستان چې په 3 صوبو چې د پیپل پارټۍ حکومت و او 1 صوبې چې د مسلم لیگ نون حکومت و، نو چې چیرته یې مسلم لیگ نون حکومت و هغه ته به یې ورتله صوبه خیبر پښتونخوا، او په یک ټیم باندې د هغه وزیر اعلی پیر شاکر شاه نومېده. نو پیپل پارټۍ دې ورته جوړه سله، دا پیر شاکر شاه یې وزیر اعلی نه درې کړ او خپل وزیر اعلی آفتاب شیرپا یې هلته جوړ کړ. نو دې په دغه باندې زړه نه څه سوړه، یعنی ماډل ټاون چې نواز شریف ورکور چېرته و هلته یې اپریشن هم شروع کړ. نو دغه حوالې سره پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون چې یعنی خپله منځ ډېر تضاد سره راغی. نو دغه خلاف دی یعنی اپوزیشن سره یو ځای سو او دغه خلاف یې تحریک نجات شروع کړ او ډېر تیزي سره یې دا شروع کړی و. اخبارو چې دغه خلاف اشتهارونه، نارې او بیانات به یې هم ورکول. 20 ستمبر په 1996 چې نواز شریف ته ملګر احتجاج اعلان یې هم وکړ. نو دلته د امریکې اخبار واشنگټن پوسټ یو پوسټ راغی چې نواز شریف یو سړي ته انټرویو ورکړې وه او دا خبرې د پاکستان آرمي خلاف کړې وې، یعنی دا یې پکې ویلي وو چې پاکستان چې د کوم منشیات دي دا آرمي خرچوي او دغه پیسې آرمي ته ځي، نو دا بلیک منی دا یې خفیه په طور باندې پټې استعمالوي. نو نواز شریف چې اپوزیشن چې ناست و دا یې د دفاعي پوزیشن اختیار کړ او چې د کوم تحریک نجات شروع کړی و دا غیر مؤثره ثابت سو. نو په 1996 چې دی صدر خپل زوی ته واده کاو، نو نواز شریف ته دته یو ګفټ ورلاجو او هغه ګفټ چې دی سپینو زرو پیالو او یو خط هم پکې پروت و. نو دغه دواړو منځ چې دلته تعلقات سره جوړ سلو او دوی به خپله منځ کې ناستېدل او میټینګ به یې کاو. بېنظیرې دې په دغه باندې دوره غور نه کاو، ځکه چې دې دا ګڼله چې فاروق لغاري ما یې مضبوط سړی ده، دا یې به ما خلاف نه استعمالوي. خو دغه حوالې سره فاروق لغاري دی او بېنظیرې په منځ چې دی دلته تعلقات سره خرابېدل او دغو تعلقاتو وجه د کرپشن وه. بل طرف ته دی جون 1996 چې زرداری خلاف یو خبر ښکاره سله او په برطانیه اخبار کې وه چې هغه نام و سنډے ایکسپریس او هغه چې دا لیکلي وو چې برطانیه چې یوه علاقه ده سیر په نام باندې دغه چې د زرداری 360 एकड़ جایداد کړی ده
او ایغه مالیت په ایغ ټیم باندې برطانیه پیسو چې 25 लाख پاونډ برابرېده او پاکستانی پیسو چې یعنی 43 کروڑ روپۍ برابرېدلې نو په ایغ وخت باندې پاکستان معاشي حالات هم خراب وو او دهشتګردي هم پکې زیاتېدله او چې د کوم بجټ پیش تلو پیپل پارټي په دور چې یعنی دغه نه عوام چې کوم د ډیر تنګ وو او بل طرف ته پیپل پارټي چې ایم ایف سره کوم ډیلینګ کاو نو ایم ایف ته چې کوم شرایط وتای شو ډیر زیات سخت وو نو پیپل پارټي دې دوه مینی بجټ هم پیش کو یغه سره د عوامو باندې یو نوای بوج هم واچېدو یعنی دغه سره د روپۍ قیمت کم سو او په ایک ټیم باندې د ډالر 3 روپۍ چکسلایو نو عوامو باندې دا یو نوای اضافي بوج اچېدلاو چې دغه سره د حکومت کمزور ایسو او پاکستان بیرو چې کوم چیفو یغه دا خبره هم وکړه چې پاکستان صدر او پاکستان ججیان چې کوم دي دغه ټلیفونانو دا ریکارډ کیږي نو دغه حواله سره بنظیر بوټو او صدر پمای چې ډیر اختلافات سره رااله او دا خبره امریکای هم وکړه په یک ټیم باندې چې پاکستان چې یو حکومت داسې نسته چې ما فیورټ نه یعنی هر حکومت ما ول فیورټ حکومت تا نو اکتوبر په 1996 چې دی دا صدر ورته جورج فاروق لغاری او دا اسمبلی برطرف کړي او بنظیر حکومت ختم کړ نو بنظیر به دا خبره کوله چې ما حکومت برطرف کوونی هیڅ جواب نه جوړېده ځکه چې د ملک کوم معاشي حالات جوړ سلی وو او ایم ایف چې کوم شته پیسې راکړي نو دا ایغه سره ختم سلو او پاکستان صدر فاروق لغاری به دا خبره کوله کچيري چور چې دا حکومت نور چلیدلا و نو دا ملک په دیوالیه سلای وو نو دغه لوجه نه ما اسمبلی برطرف کړي نو وجه چې هکې دایسي و ایغه آباد ملک دی بنظیر حکومت به دوباره نه راغی نو دا صورتحال چې ما تاسو سره شیر کړ تاسو مو یو ملاقات په نوې ویډیو کې کېږي السلام علیکم